خزوا خاون ته وی اے سړیا لګي پیسې را لراکا ناغه خاون دی نیک سړیو دیندارو خو حالاتو مجبور کړو گیر کړو نو دا ورته وی ما سره پیسې نشته چې راشي در بکما یو دو درې ورځې پس بیا ورته ښځه وایي سړیه لږې پیسې مې په کار دی دا ورته بیا وایي نشته چې راشي در بکما په درېیم ځلې ورته بیا وویلې دا خاوند غوسه شو وی څه شرمول دي راغستې دي خو چې کله پیسې راللې درته مې ویلې دي در بکمه که نه نو دا ورته وایي یې سړیه ولې غوسه کېږي چې نشته دی بس ټیک د مه راکوه خو دا راته ووایه ستا نه علاوه زما څوک دي چې د هغه نه وغواړم د دې خاوند دې غوږونو ته دا جمله چې لاړله د دې ښځې ته کتلو کرکې کړلې چغې والې په ژړا شو دا ښځه ورته وایي ای سړیه ما خو تا ته څه بده خبره ونه کړله کو ته پې خفه شوې ستا زړه دردېدلی ته پې چې کوم دی تا ته تکلیف رسېدلی زه معافي غواړم زه بخښنه غواړم بس ما غلطي وکړله دا ورته وایي ای ښځې قسم په خدای په دې نیم خفه چې تا جمله ویله په دې خفه یم چې دا کومه خبره تا وکړه دا زما ذهن ته ولې نه راتله تا خو ما ته د غوښتلو چل او طریقه وښودله زما د الله نه علاوه څوک دي چې دې ته وغواړم او الله به څنګه برداشت کوي چې د الله نه غیر ته موږ سوال کوو خو دنیا د اسبابو ده دنیا کې موږ مسلمانان دا د اسبابو نه متاثر یو د مادې نه متاثر یو بیم د اسبابو لاندې خامخا موږ چاته وینا کوو